زه پښتون یم، زه افغان یم، نو زه د خپل افغانیت نه انکار نشم کولی، زه د خپل خاندان د خپل قبیلې نه انکار نشم کولی. ما په دې وجه زما خپل نوم سره ما بره پټان لیکلی، ته کتلی شي طارق پټان. پټان څه پښتون پټان هم لیکلی شي، پښتون هم لیکلی شي، پښتین هم لیکلی شي، افغان هم لیکلی شي. دغه ځان له تاریخ دی، په دغه کې ځان له اختلاف دی، خو اني هاو دا ټول د پښتنو نومونه دي، نو دغه نه ته انکار نشي کولی. او د دې انکار کولو اجازه هم تعالی اسلام نه درکوي. دا یو خبره مې یاد ساته. ګوره ځینې خلک بیا دې ایکسټریم ته لاړ شي، د بل طرف ته لاړ شي چې بس مړه زمونږ پہچان خو صرف اسلام دی، او چې صرف اسلام دی دا باقي پہچانونه ټول لري وغورځوه. داسې نشته، ځکه خو الله تعالی په قرآن مجید کې ویلي دي. خو وګوره چې ته تقسیم کړه په دې قبیلو کې د دې دپاره چې ستا پہچان وشي، نو چې الله تعالی ته د دې دپاره تقسیم کړی چې ستا پہچان وشي، نو ته خپل پہچان نشي پرېښودی، حتی د دې نه انکار نشي کولی چې زه پښتون نه یم یا زه افغان نه یم، او ځان یا په عربیانو کې ورولي یا ځان په انګریزانو کې ورولي. دا ته نشي کولی، دا غلطه ده. د دې په اسلام کې اجازت نشته. او د دې د لزوس نور احادیث درکم، بلکې د قرآن نه بم د آیت وي مدي. خو وګوره په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. د خپل اوریجنل پلارانو په نوم باندې یو بل راغواړي، دغه د الله تعالی په نسبت باندې بهترین انصاف دی. چې کوم د پلار دی هغه به پلار ګڼي، د هغه چې کوم پلار دی ستا نیکه دی هغه به نیکه ګڼي. بیا د هغه د شجره چې څه ته وایي، په هغې کې به چینج نه کې، په خپل دغه نسبت کې به چینج نه راولي، خپل دغه قبیله به بدلې نه. که دا دې بدل کړه ته ګناهګار یې. دا د قرآن حکم دی، دا د حضرت زید رضی الله تعالی عنه هغه مسله وه که نه. نو ګوره دلته کې چې کوم خلک د یو کس بچی دی، زوی دی، او هغې خپل رور له ورکي، مطلب د هغه وراري، او بیا ورسره خلک د هغه د تره نوم ولي چې دا د پلار دی، دا په اسلام کې الاوډ نه دی، د اوریجنل پلار نوم به وتالي. نو د دې نه تا ته ظاهره ده چې د هغه پلار بیا د هغه پلار بیا د هغه پلار داسې پسې ته خپل خاندان د خپل قبیلې د خپل قام نه انکار نشي کولی. د دغه انکار اجازه تعالی اسلام نه درکوي. خپل پہچان به کم از کم برقرار ساتي. د دې سره سره ته دې خو وګوره حدیث هم دی، د تا ته حدیث خیم حدیث په بخاري شریف کې داسې بلا شي احادیث نور هم دي. ما صرف دا یو راغستی دی چې هغه ایز ثبوت زه تا ته پیش کوم، بس دا پوره د دې خو ورته وګوره. په بخاري شریف کې حدیث دی 6966 6766 نمبر، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم کس چې د خپل پلار نه علاوه د یو بل کس د زوی کېدلو دعوه وکړي چې دته دا پته وي چې هغه د پلار نه دی، نو په ده باندې جنت حرام دی. سوچ وکړه چې یو کس ته پته چې زما پلار دا نه دی او دی بیا هم د هغه طرف ته خپل نسبت کوي، نو په ده باندې جنت حرام دی. مطلب دا چې د هغه پلار بیا د هغه پلار دا بیا د هغه پلار دا، ته پوره قبیله، پوره قام، پوره خپل شناخت چینج کړي. د دغه شناخت چینج کولو اجازت اسلام تعالی نه درکوي. خپل شناخت، خپل پہچان به کم از کم برقرار ساتي. دغه دا ما په وختنی آیت کې وي چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، د پیژندلو دپاره ته په دې قبایل کو تقسیم کړی، نو دا پیژندل نه دي، دا پہچان دام نشي بدلولی. ګوره دغه ایکسټریم طرف ته هم نه ځي. نو تا ته معلوم چې په دې وجه باندې ما د خپل نوم سره پټان الریډي لیکلی دی، طارق پټان. ښه ګوره لیکلو ته حاجت نشته، که ته ونه لیکي نو مسله نشته دی. الریډي خلکو ته پته ده، ته په خپل ډاکومنټس کې الریډي لیکي، بدلولی یې نشي. ما ورسره لیکلی دی، که څوک ورسره لیکي نو هغه هم څه بده خبره نه ده. خو که لیکي او که نه لیکي، کم از کم انکار به ترې نه کوي، کم از کم چینج کوي به نه، د خپل پہچان نه به انکار نه کوي. دغه پہچان دپاره دا انسانان تقسیم شوي دي. نو دا وګوره دا تا ته ما دوانه ایکسټریمز وښودل چې دا دوانه ستاسو په ذهنونو کې پراته دي. یو ایکسټریم دا دی چې په خپل ذهن کې د آبا او اجداد، پلار نیکه، د هغوی اصول، د هغوی کلچر، د هغوی کلتور ځان د تاریخ دان جوړ کړی، او هغه په داسې انداز کې تاوی راتاوی او وی چې د هغوی اصول بهترین اصول وګڼي، هغوی په بنیاد باندې خپل ځان ته بهتر ووایي چې یاره زه د هغوی اولاد یم، په دې وجه بهتر یم، او د هغوی اصول بهترین اصول کېدلو په بنیاد باندې د صحیح او غلط فیصله شروع کړي، نو دا په اسلام کې جایز نه دی. یو خبره. بل ایکسټریم دا دی چې بالکل ته ووایې چې یاره زما خو پہچان صرف دا دی چې زه مسلمان یم، په دې وجه باندې نور پہچانونه لري، که خپل پہچان بدل کړي، خپل پہچان بل طرف ته واړې، ټیک شو، انکار دې وکړي د خپل پہچان نه چې زه دا نه یم، زه د هغې قبیلې نه یم، یا زه د دغه بل خاندان نه یم، یا زه د دې بل
بل قام نه یم نو دم په اسلام کې لاود نه نو دا دوه ایکستریم شو. نو اسلام د میانروي درس ورکړي په میانروي کې به صرف د پہچان د حد پورې به خپل خاندان د خپل قبيله د خپل قام نوم ماغه پہچان به ځان سره ساتي. باقي به اصول د الله تعالی کوم اصول چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام راولي په قران کې موجود دي د زیات الابوریټ کولو لپاره د زیات ایکسپلینیشن لپاره حدیث موجود دي داغه پرانا کې به ګوري او په هغه باندې به فیصله کوي چې کوم کار صحیح دی او کوم کار غلط دی. وما علينا الا البلاغ. جزاكم الله خير.